عمران خان ولې کابل ته راځي؟ ولسمشر غني څه ورته وویل او څه روان دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلې حالات کې دي او ظاهرا اوس دواړه هیوادونه غواړي چې اړیکې ښې کړي. څه موده وړاندې لومړی د پاکستان لوی درستیز جاوید قمر باجوا کابل ته راغلی و. بیا تازه څو ورځې وړاندې د پاکستان صدراعظم د افغانستان د مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله ته پاکستان ته د سفر رسمي بلنه ورکړه او ټاکل شوی په همدې اونۍ کې د دوشنبې په ورځ عبدالله پاکستان ته لاړ شي. دغه راز تېره ورځ ولسمشر غني له عمران خان سره ټلیفوني خبرې کړې او عمران خان ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې. هغه هم منلې او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي، خو د سفر نیټه لا نه ده معلومه. په دغه ټلیفوني خبرو کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو ملاتړ کړی. عمران خان د دواړو هیوادونو پر اړیکو د سولې پر بهیر او په افغانستان کې د اوربند په ټینګېدو خبرې کړې. د پاکستان لومړي وزیر ویلي د افغان کړکېټ سیاسي هواری غواړي او په دې برخه کې ډېرې هڅې کړې. په هر حال دغه راشه درشه په داسې حال کې ډېره شوې چې لا هم ګڼ افغانان پر پاکستان باور نه لري او وایي چې پاکستان د افغانستان د بدبختۍ عمده علت دی او تل یې افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې او تر څو پورې چې ټولې ګټې نه خوندي شوې لا به خپل منافقت ته دوام ورکوي. دوی وایي افغان حکومت ته پکار ده چې نور له خوبه راویښ او حقیقت درکړي، سالم سیاست وکړي او د افغانستان مسلې ته د لار پیدا کړي او په دغه هېواد د ډېر باور نه کوي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.